نن ورځ په دنیا کې پروژې په درې رقمه باندې مدیریت کیږي. یو هغه پروژې دي چې د هغو دپاره هر څه پلان شوي وي، په سکوپ او په پلان او په بودجه کې ډېر کم تغییر سي، هر څه یې ډېر سټنډرډ وي. د هغو دپاره موږ هغه پروژې مدیریت استفاده کوو چې هغه د واټرفال اپروچ په نوم باندې یادېږي. هر څه یې سټپ په سټپ باندې باید وشي. نو دغه میتود ته موږ پریډکټیو میتود وایو. که چیرې موږ ونه شو کړلی چې هر څه ثابت وساتو، په پروژه کې ډېر تغییرات راشي. مثلا د سافټویر ډیزاین پروګرام، که چیرې تاسو د فیسبوک هغه اول کالونه وګورئ او تر اوسه پورې ځکه ته ډېر تغییر کې راغلی دی، نو که چیرې د پروژې د اړخه دو ته وګورئ هر څه تغییر کې خوري. نو دغه رقم ته موږ اډاپټیو پروجیکټ منیجمنټ وایو. که چیرې تاسو د دغو دواړو ترکیب ولرئ چې لږ څه ثبات ولري او په عین وخت کې لږ څه تغییرات کې راوستلی شي، دغو ته هایبریډ میتود وایي. نو تاسو د پروژې د نوعیت له اړخه وګورئ چې پریډکټیو، اډاپټیو که هایبریډ د تاسو دپاره په کار کې